برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ سپارښتنې سره سم د کورنۍ برېښنا تولید کچې لوړولو لپاره نوی ګام واخیستل شو. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ سپارښتنې سره سم د پیرودونکو اړتیا وړ برېښنا چمتو کولو په موخه د هودخیلو 115 میګاواټه برېښنا تولید حرارتي دستګاه چالانه کړه. د دې دستګاه چالانولو سره که څه هم د تولیدي هر کیلوواټ برېښنا بیه شاوخوا 21 افغانۍ کیږي، خو د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ دا ګام د پیرودونکو ستونزو حل لپاره اخلي. افزایش تولید برق در 3 فابریکه برق آبی. تولید برق در فابریکات نغلو، سروبی و ماهیفر که تحت مدیریت حوزه تولید برق فعالیت دارند در 24 ساعت گذشته حدود 2000 میگاوات ساعت برق تولید کرده است. د برېښنا پایو او تجهیزاتو تولید کچه لوړه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ساختماني چارو ریاست هودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې د تولیدي پایو کچه 29 اصله پایو ته رسیدلې ده. دغه راز د ساختماني چارو ریاست کارځای کې د میټر بکسونو تولید له 70 پایو څخه 80 پایو میټر بکسونو ته لوړ شوی دی. مستفید شدن بیش از 100 مشتری جدید از نعمت برق در ولایت میدان وردک. کارمندان عملیاتی آمریت میدان وردک برېښنا در قریه همزخیل ولسوالی سیدآباد این ولایت ترانسفرمر به ظرفیت 100 کیلوولت امپیر را نصب و به بهره برداری سپرد.